السلام علیکم د مشال پریس قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. پام وکړئ زموږ د نن ورځې څو مهمو او عاجلو خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. هلمند کې پر 1450 کورنیو د 384 ډالرو نغدي مرستې ویش پیل سو. د افغانستان اسلامي امارت وایي د ډیورنډ په اړه د کابل او اسلام آباد ترمنځ توافق نسته. ګل اغا شیرزي له اسلام آباد کندهار ته ستون سو او په یوه غونډه کې د افغان کنګل سوي سرمایې د خلاصون غوښتنه وکړه. په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي. د آی اس آی نوی مشر وایي په غونډه کې زما اخیستل سوی تصویر یا ویډیو په رسنیو کې مه خپروئ. د خبرونو دوام. هلمند کې پر 1450 کورنیو د 384 ډالرو نغدي مرستې ویش پیل سو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر 1450 جنگ ځپلو کورنیو د 384 او 280 امریکایي ډالرو نغدي مرستې ویش پیل سو. دغه نغدي مرسته د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR لخوا چمتو سوي چې د ویش چارې د HRDA موسسې او کډوالو چارو ریاست لخوا ترسره کیږي. د هلمند د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس مولوي العداد انقیادي پیژواک خبري اژانس ته وویل پر 1450 جنگ ځپلو او بې ځایه سوو کورنیو د 384 او 280 امریکایي ډالرو د ویش لړۍ نن پیل سوه چې تر راتلونکو 3 ورځو به بشپړه سي. د افغانستان اسلامي امارت وایي د ډیورنډ په اړه د کابل او اسلام آباد ترمنځ توافق نسته. وروسته تر هغه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل چې پر ډیورنډ کرښه باندې د اغزن تار لګولو چارې پای ته په رسیدو دي. د افغانستان اسلامي امارت د نوموړي د څرګندونو غبرګون کې ویلي چې پر ډیورنډ فرضي کرښه باندې د اغزن سیم لګولو په اړه د کابل او اسلام آباد ترمنځ هیڅ ډول توافق نه دی سوی. د یادونې وړ ده چې وړاندې تر دې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي و چې پر ډیورنډ کرښه باندې د اغزن سیم لګولو پر سر له طالبانو سره رامنځته سوې ستونزه حل سوې ده او د افغانستان اسلامي امارت له دولت سره به د دې پروژې د بشپړولو په موخه خپل کار ته دوام ورکړي. ګل اغا شیرزی له اسلام آباد کندهار ته ستون سو او په یوه غونډه کې د افغان کنګل سوي سرمایې د خلاصون غوښتنه وکړه. د شیرزي په څیر نور هم د ملګري په یاده غونډه کې شتون درلود. په کندهار کې د مخکني حکومت یو شمیر چارواکو د طالبانو وغوښتل چې د رسمیت پیژندنې لپاره دې پر تخصصي او سیاسي کسانو غور وکړي. نن په کندهار کې سوداګرو او د تیر حکومت یو شمیر چارواکو په یوه اعتراضیه غونډه کې د امریکا څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوي پیسې دې ورته ازادې کړي. په غونډه کې د سوداګرو ترڅنګ د تیر حکومت د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګل اغا شیرزی، د روزګان مخکنی والي حاجي اسدالله سعید، د کندهار مخکنی د والي مرستیال حاجي اغالالی دستګیري او یو شمیر نورو کسانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې ګل اغا شیرزي او حاجي اغالالی دستګیري د طالب مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان پیژندنې لپاره دې تخصصي او سیاسي مطرح اشخاص وګماري ترڅو دا پروسه په منظم ډول مخ ته ولاړه سي. دوی وویل چې امریکا په افغانانو روسیې ته ماته ورکړه خو اوس امریکا پر افغانانو اقتصادي بندیزونه لګولي. دوی د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که اقتصادي بندیزونه لرې نسي روان حکومت او ولس به د لویو ستونزو سره مخ سي. دوی هیله وښوده که پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لرې سي بهر ته تللي افغانان به بیرته هیواد ته راستانه سي. په غونډه کې یو شمیر ملي سوداګرو هم د امریکا د ولسي جرګې او سنا مجلسونو څخه غوښتنه وکړه چې پر کنګل سوو پیسو دې بندیزونه لرې کړي. په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د تیرو 2 ورځو راهیسې وسلوالو د پاکستاني پوځ په یو افسر سنایپر برید کړی چې پکې ځای پر ځای وژل سوی او د بل ځای د پاکستاني پوځ په پوسته وسلوالو لخوا د سپکو او درنو وسلو برید سوی دی چې پکې پاکستاني ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ځایي سرچینې وایي په دغه برید کې د پاکستاني پوځ 3 سرتیري وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي چې نږدې روغتون ته لیږدول سوي. وسلوالو پوستې ته اور هم اچولی. پاکستاني امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه برید د شپې په تیاره کې سوی، ګڼ شمېر سرتیري وژل سوي او ټپیان دي. بل لور ته په میرانشاه تحصیل کې هم په پاکستاني پوځ وسلوالو 3 مختلف سنایپر بریدونه کړي چې په نتیجه کې 3 عسکر وژل سوي او ژوبل سوي دي. د تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP یو ویاند د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی
او ادعا یې کړې چې لږ تر لږه 7 سرتیري یې وژلي او لسګونه نور ټپیان دي. د ISI نوی مشر وایي په غونډه کې زما اخیستل سوی تصویر یا ویډیو په رسنیو کې مخ خپروي. د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI نوی مشر جنرال ندیم انجم خپلو اړوندو چارواکو ته ویلي چې په غونډه کې د ګډون پر مهال دي د تصویر یا ویډیو په رسنیو کې نه خپروي. ښاغلی انجم چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې یې د ISI د نوي مشر په توګه کار پیل کړی او تر اوسه یې له لومړي وزیر عمران خان او د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره د لیدنو هیڅ تصویر یا ویډیو نه ده خپره سوې. له تیرو شاوخوا څو ورځو راهیسې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبرونه ورکړي چې د دغه هیواد د استخباراتي شبکې ISI مشر جنرال ندیم انجم اړوند چارواکو ته امر کړی چې له لوړپوړو چارواکو سره د لیدنې پر مهال دي د کوم تصویر یا ویډیو په رسنیو نه خپروي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ مشال پریس چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړي. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.